دلته به داسې خلک وي که نه چې کوم محنت مزدوري کوي او ځان له څه کوي او کور هم ساتي، او بل طرف ته به داسې خلک وي که نه کوم چې مور پلار پیسو باندې ځان له څه اوچت کړي. نو پلیز تاسو هغه خلکو سره ځان مه کمپیر کوئ کوم چې په خپله محنت کوي او خپل په سر باندې کور چلی. نو ستاسو مقابله هغه خلکو سره نه ده کوم چې ځان له په خپله کوي، ستاسو مقابله هغوی پلار سره راځي. پوه شوئ که نه؟ او ځان دونه قابل جوړ کړئ چې سبا دا نه ویل زما پلار خو ماله دا پرېښي نه دي، یا زما نیکه دا فلانکې ځمکه خرڅه کړې نه وه که نه، اوس به خو مونږ دا فلانکې د دې ټولو محلونو مالک یم. نو غریب کور کې پیدا کېدل بده خبره نه ده، په غریبتیا کې مړ کېدل ډېر غټ ګناه ده. ګوره چې ته غریب یې ته خپل قسمت بدلولی شي. او بعضې خلک به دا وایي چې یار مونږ راغلي یو تش لاس وځو تش لاس. په منځ کې چې کوم دی هغه سیالي خو وکړه که نه، چې دا نیمه دنیا چې راغلی ته تش لاس وي تلې ته تش لاس، نو دا منځ کې سیالي خو وکړه که نه، ځان له خو څه جوړ کا. داسې خبرې مه کوئ پلیز ښه، چې څوک ځان له نشي ګټلی که نه هغه بل ته مه اوروئ، او چې کوم انسان په خپله ګټي هغوی ستاسو سره سیالي نه جوړیږي.